خدای دا خو لنډې قیامت دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. وروڼو سایډ له به تاسو سره دوه تصویران ښکاري. دا دوه تصویران نه دي، دا ویډیوګانې دي. یو سایډ ته چې دی دا غریبانان ماشومان دي چې په ژوند کې ورته ډېرې زیاتې مسلې دي، او د بل سایډ ته چې دی دا ډمان دي چې خلک پرې روپۍ شیندي لګیا دي. نو راځئ وروڼو اول د یو ویډیو کلیپ وګورئ، یا هغې نه پس دا بل ویډیو کلیپ وګورئ. هغې نه پس به خپل کمنټس هم در کوم، تاسو را سره پې خپل کمنټس ضرور راکړئ. دا به اوس ختمه کړو ځکه چې رمضان میاشت ده، ویډیو به هم ختمه کړو، د اواز به هم ختم کړو. راځئ اوس د دې غریبانانو دا اواز واورئ چې دوی څه وایي. چیزی طلاق ہونے ترنگے ہر چاہنی تبازی سے غریبان یعنی نا جوگی وږي ناسیې څه نشته د خوراکو. هی خدایه پاکه، هی خدایه پاکه، دا لږ ونیسه باچا. وروڼو دا ویډیو چې دی دا ما ته یو ورور رالیږل وی په انباکس کې بار بار ویل چې نه په دې ټاپک باندې ضرور خبره وکړه. ما په دې باندې خبره کول نه غوښتل ځکه چې د رمضان میاشت ده، د عبادت میاشت ده، او په دې کې یو ګانه شیر کول یا د چا مخې له راتلل دا ټیک نه دي. خو لهذا هغوی بار بار ویل چې نه په دې باندې لازمي څه خبره وکړه. نو ما زه په دې باندې خبره کوم، خو زموږ د دې یو اهم مقصد دی. لاول به دغې مالداره سړي ته خو موږ دا وایو چې یاره دی خپلې روپۍ راخلي او په دې ډمانو باندې شیندي. نو دا ډمان چې دي دا د چا خپلېږي نه. که د هر چا هم داسې سوچ وي او زما دا اواز اوري چې یاره په ډمانو باندې پیسې وشیندي، نو د دغې پیسو ورسره به الله تعالی حساب کوي، او د دغې ډمان چې دی دا نه خپلېږي، نه د دې ډمانو ته بیا دا یاد وي چې یاره دې سړي به موږ باندې ډېرې پیسې شیندل وي. نو وروڼو دا ماشومان چې دي نو دا به هم د چا په علاقه کې پاتې کېږي، او دغه د دوی حالات دی. دا یوازې د دوی په علاقه کې نه دي، د هر چا په علاقه کې داسې غریبانان وي، یتیمانان وي، کونډې وي. پکار ده چې د چا لږ ډېر وس کېږي چې د هغوی سره د رمضان میاشت هم ده او اختر هم رانږدې دی چې د هغوی سره څه نه څه مدد وکړي، ځکه چې دغه غریبانان خلک چې دي نو د دوی بله څه اسره نشته دی. که چېرته مالداره خلکو خپل مال نه زکات ورکولی، خپل مال نه صدقه ورکولی، نو یو غریب به هم نن چغې نه وهلی. که چېرته مالداره خلکو خپل مال نه زکات خیرات ورکولی، نو یو سړي به هم نن په کوڅه کې خیر نه غوښته، او یوې کونډې به هم نن خیر نه غوښته، او هېڅوک به هم په بازارونو کې نه ګرځېده او خیر به یې نه غوښته. خو لهذا دا وجه څه ده؟ دا وجه دا ده چې زموږ مالونه په صحیح طریقه باندې هغه موږ نه استعمالوو. د دې لپاره څه نه څه طریقه پکار وي چې یاره مال چې دی د دې نه زکات وباسي، بیا هغې نه غریبانانو ته ورکولي، د هغې څه نه څه طریقه پکار وي. موږ که خپل مالونو نه زکات وباسو او غریبانانو ته یې ورکوو، نو هغه وخت کې په رمضان کې څه وکړو؟ صرف لږې کجورې ورکړو چې هغه د هغه جز د میاشتې هم پوره نه کېږي. دغسې د زکات مال به هر چا سره ډېر وي، خو لهذا هغه یې ساتي، وایي نه ډېرو خلکو باندې ویشم. په ډېرو یې مه ویشه، په یو کس له یې ورکړه چې د چا پې څه ښېګړه وشي. زه اکثر ډېر په دې معاشره کې داسې خبره چې وکړم نو ډېر ما ته ووایي چې نه دا خو هر چا حصه کول پکار وي. حصه نه، دا د یو سړي له پکې داسې مدد کول پکار وي چې د هغه پې څه نه څه ښېګړه وشي. که نه داسې یو له لږ شیز ورکول یا بل له لږ شیز ورکول، نو د دغې زما په نظر زه وایم چې څه فایده نه لري. نو وروڼو کوشش وکړئ د چا په معاشره کې، د چا په علاقه کې چې غیر چاپېره داسې غریبانان خلک وي د هغوی ضرور مدد وکړئ. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.